السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې د کرکټ په اړه څو تازه لنډ مهم خبرونه تاسو ته چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. د ابراهیم ځدران په اړه باندې تازه د خوشحالۍ خبر دی او مجيب رحمان د استرالیا په بیګ باش لیګ کې ډېره زبردسته لوبه ترسره کړه. حشمت الله شهیدي د نیپال په لیګ کې ډېر ښه وځلېدی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د 2022م کال ځوان لوبغاړو یوارډ ته 4 لوبغاړي نوماندان سوي دي چې د افغانستان څخه هم خوشبختانه ابراهیم ځدران په دغه لوبغاړو کې شامل دی. د کرکټ نړیوالې شورا د پای ته رسېدونکي 2022م کال ځوان لوبغاړي یوارډ ته 4 لوبغاړي نوماندان کړي دي چې د افغانستان څخه ابراهیم ځدران، مارکو جانسن له سویلي افریقا څخه، پین آلین له نیوزیلینډ څخه او ارشدیپ سنګ له هندوستان څخه د رایې اچونې پروسې ته وړاندې کړه. حشمت الله شهیدي نن یو ځل بیا د نیپال ایورسټ لیګ کې زبردسته په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړل. لوبه سوپر اوور ته ولاړه چې 19 منټې ټارګټ و. حشمت الله شهیدي توپخنې ته رالی، په لومړي بال سره شپږیزه ووهله، په دویم بال باندې یې کومه منډه جوړه نه کړه، په نورو 4 بالونو باندې یو رنز جوړ کړ، یعنې 10 منډې یې جوړې کړې، په 9 منډې باندې دغه لوبه وبایلل او د سوپر اوور نه بغیر په 29 بالونو باندې 32 منډې جوړې کړې او په بالینګ کې په 4 اورونو کې 24 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. مجيب رحمان نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې په ګټه د استرالیا په بیګ باش لیګ زبردسته په زړه پورې بالینګ نندارې ته وړاندې کړ. مجيب رحمان په تیرو لوبو کې هم د خپلې لوبډلې په ګټه ډیر ښایسته بالینګ ترسره کړی و. دغه لوبه یې د اظهار الحق نوید لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې ده، خو اظهار الحق نوید ته په دې لوبډله کې نن چانس نه ورکول سوی. مجيب رحمان نن د خپلې لوبډلې په ګټه په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې دي، 3 مهمې وکټې هم ترلاسه کړې دي، خو بدبختانه لوبډلې دغه لوبه وبایلل. ویرات کوهلي د نړیوالو شلوریزو لوبو څخه وقفه واخیسته. د هند او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو لوبو لړۍ به ډیر ژر پیل سي، خو له دې لوبلړۍ وړاندې د هند مشهوره کرکټر ویرات کوهلي له نړیوالو شلوریزو لوبو څخه د وقفې اخیستلو اعلان کړی دی. هندي رسنۍ وایي چې د کرکټ بورډ یوه چارواکي خبر ورکړی دی چې ویرات کوهلي پریکړه کړې ده چې د نړیوال شلوریزه کرکټ څخه لنډمهاله وقفه واخلي او تمه کیږي چې ویرات کوهلي به د 2023م کال IPL کې ولوبیږي. یاد چارواکي وویل هغه به د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډلې ته راستون سي، که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې نوموړی به د څه وخت لپاره له نړیوال شلوریزه کرکټ څخه وقفه اخلي، خو دا باوري ده چې نوموړی به د سریلانکا پر وړاندې په 3 شلوریزه نړیوالو لوبو کې ونه لیدل سي. د هند او سریلانکا لوبلړۍ به د جنوري په 3مه پیل سي او د جنوري په 9مه به پای ته ورسیږي. له هغې وروسته به د نړیوالو ورځنیو لوبو لوبلړۍ شروع سي. تمه ده چې ویرات کوهلي به په 500 ورځو سیالیو کې له هند لوبډلې سره وي. دا لوبې د جنوري په 10مه، 12مه او 15مه نیټه ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د هند لوبډلې لوبډلمشر روهیت شرما هم د سریلانکا پر وړاندې په شلوریزه لوبلړۍ کې د لوبېدو امکان نه لري. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.